لکه لقمان حکیم صاحب وایي بله د هغه نه چې اولنۍ خبره نقل دغه دا وه دا د یو بادشاه سره غلام بله بادشاه لاړ اودسماتي ته نو ډېر وخت یې تېر کړ بله لکه زمونږ اوساو زمانه کې ځوانان چې اودسماتي ځای ته لاړ شي بیا ډېر وخت تېر یې هلته پکې فیسبوک کوي او میسیجونه کوي مصروفیات یې ډېرې حالانکې دا ناروا دي بله یو هلک چې په اودسماتي ځای کې ناست دی میسج ګوري یا میسج لیکي دا حروف دي زمونږ په شریعت کې دا بند دي بله نو دې بادشاه ډېر وخت تېر کړ لقمان حکیم صاحب ورته ووایي چې بادشاه صاحب آینده کې ډېر وخت مه تېروه څوک چې په اودسماتي باندې د خپل ضرورت نه زیات وخت تېروي نو د ده به عقل کمزوری کېږي او دماغي تکلیف به ورته پېښېږي بادشاه ده ته حیران شو چې خبره خو ډېره قیمتي وکړه بیا ورته ووایي داسې کار وکړه یو پسې ورک ورته وی دا پسه ویسه او دې کې 2 اندامونه راوړه چې د ټولو نه قیمتي هغه پسه حلال که او یو یې ژبه راوړه او یو یې زړه ورته وی بادشاه صاحب د دې نه قیمتي او خواږه نشته بیا ورته بل پسه ورکه ورته وی 2 اندامونه راوړه چې د ټولو نه تراخه او بې قیمته اندامونه یې نو بیا یې ورته ژبه راوړه او زړه یې ورته راوړه بادشاه ورته وی لقمانه خواږه اندامونه هم دا و تراخه هم دا و ورته وی صاحب زړه بادشاه د بدن دی او ژبه یې وزیره ده کله چې دا 2 اندامونه د انسان په بدن کې صحیح شو دا ټول بدن د دې 2 غلام دی په خپله بدن صحیح کېږي ټول قیمتي دی ټول قیمتي شو خو که دا 2 فاسد شو نو ټول بدن فاسد هغه لقمان حکیم صاحب وایي ما 4,000 پیغمبرانو سره وخت تېر کړی 2,000 مې استادانو 2,000 مې شاګردانو د 4,000 پیغمبرانو نه مې 8 خبرې زده کړي دي د هغوی د دې ټول زندګۍ او د صحبت خلاصه 8 خبرې وي داسې نه وایي چې مال یې راته پرېښی او داسې نه وایي چې جایداد یې راته پرېښی او ځمکه یې راته وی 8 خبرې مې زده کړي دي یوه خبره دا وه راته وی اذا كنت في الصلاة فاحفظ قلبك کله چې په منځ کې ودرېږي د زړه حفاظت کوه دا زمونږ او ستاسو منځونو کې ولې کمال نشته زمونږ او ستاسو د وجود مخ مو قبلې ته دی خو د زړه مخ مو مصروفه دی په کومو کومو ځایونو کې ګرځي یو ځای کې او بل ځای نو هغه مزه ترې نشو اخیستی وی دغه پیغمبرانو علیهم السلام راته ووایي کله چې په منځ کې ولاړې نو د زړه حفاظت کوه و اذا كنت في بیت الغیر چې د بل چا په کور کې کېناستي فاحفظ عینک بیا د سترګو حفاظت کوه کنجونو کې مه ګوره دروازو کې مه ګوره درېیمه خبره دا وه و اذا كنت في الطعام فاحفظ حلقک کله چې ډوډۍ ته کېناستې نو د خپل حلق حفاظت کوه هسې نه چې داسې ډوډۍ غټه کپله وکړي چې بیا د مرۍ کې ونښلي او تکلیف سره مخامخ شي 4مه خبره دا وه و اذا كنت بین العلماء فاحفظ لسانک کله چې د علماو په منځ کې کېناستې بیا د ژبې حفاظت کوه 4 خدا وي 4 دا نورې دي واذکر 2 خبرې یاد ساته همیشه یو مرګ هر وخت یادوه مرګ درنه هیر نشي 2 و اساءتک فی حق الغیر چې بل چا سره دې بد وکړه دا هیر نه کړي چې د سره ما بد وکړه دنه به هیري نه ونسه 2 خبرې یاد همیشه یاد ساته یو هیرې که همیشه یې هیروه احسانک فی حق الغیر چې کله دې بل سره احسان وکړو نیکي دې ورسره وکړه به دا هیره که ځکه د الله ځان سره ولیکله او 2 و اساءة الغیر فی حقک بل سړی چې تا سره تکلیف درته ورسوي هغه هیر که نو ګورې خبرې سیرت صاحب دومره قیمتي دي چې لقمان حکیم صاحب د 4,000 پیغمبرانو خلاصه 8 خبرو کې را جمع کړې ده